د لوی او مهربان خدای په نوم. درنو ملګرو، شتون لري کلمه به ډېر اورئ. په فارسی او اردو کې د کاریدونکو وجود دارد، موجود ہے، حضور، موقعیت، قرار او د انګریزي د ایگزیسټ او لوکیشن کلمو ژباړه په پښتو کې تر ډیره په شتون لري کیږي. خو دغه شتون لري عبارت ناسم دی او د څو نورو کلمو پر ځای هم راځي چې دا په خپله د ژبې له جوړښت سره ټکر دی. د شتون لري کارول نه یوازې ګرامري تېروتنه ده بلکې د نورو کلمو ځای نیسي، ورسره جملې اوږدیږي، کلام بې خونده کیږي، نالوستو خلکو ته هم لار کوي. بیا هغوی هم دا ناسم عبارت کاروي چې اوس به هم تاسو له ځینې خلکو دا ډول عبارت اورئ. د شتون لري پر ځای که خپلې کلمې راوړو، لنډې او مناسبې دي، مطلب سم رسوي، او که شتون لري راوړو داسې بد ښکاري او پام ور اوړي لکه په یوه جمله کې د بل ټوکر پیوند ته چې سترګې ور اوړي. پیوند به له مجبوریت په جامه کې لګیږي، خو موږ د شتون لري بې ځایه کارولو ته مجبور نه یو، ځکه ښایي ترې ډډه وکړو. په لاندې جملو کې د شتون لري مختلفې بیلګې او د هغو لپاره مناسبې کلمې لیکل شوې. لا هم په امنیتي تړون کې د اختلاف ټکي شتون لري. دا جمله ناسمه ده. پښتو کې سمه جمله داسې راځي: لا هم په امنیتي تړون کې د اختلاف ټکي شته. بل د شتون لري په ځای د هم راوړی شو. په افغانستان کې له 3 لسیزو راهیسې جګړه شتون لري. دا جمله ناسمه ده. سمه جمله داسې ده: په افغانستان کې له 3 لسیزو راهیسې جګړه ده. وی او لري: که چیرې تاسو په کمپیوټر کې ویروس شتون ولري. دا ناسمه جمله ده. مناسبې جملې داسې دي: که ستاسو په کمپیوټر کې ویروس وي، یا که ستاسو کمپیوټر ویروس لري. یعنی دلته وی او لري د شتون لري په ځای راځي. موږ د غوره لیګ د لومړنیو لوبو په وروستۍ اونۍ کې شتون لرو. دا جمله ناسمه ده. پښتو کې موږ داسې وایو: موږ د غوره لیګ د لومړنیو لوبو په وروستۍ اونۍ کې یو. یعنی شتون لري څومره اوږده کلمه ده یا عبارت دی، خو د همدې اوږد عبارت په ځای چې خپل مو هم نه دی یو چې راوړو، جمله هم صحیح ده او هم په خپله ژبه ده. او دغه پورتنی شتون لرو د قرار داریم ژباړه ده. دی او پروت: بامیان د افغانستان په مرکزي سیمه کې شتون لري. پښتو کې د دې شتون لري په ځای دی او پروت مناسب دی. داسې ویلی سو: بامیان د افغانستان په مرکزي سیمه کې دی، یا بامیان د افغانستان په مرکزي سیمه کې پروت دی. پورته شتون لري د موقعیت دارد یا لوکیټډ ژباړه ده. پرته: دغه ولسوالي د کابل او لغمان ترمنځ شتون لري. دا هم ناسمه ده. سمه جمله داسې ده: دغه ولسوالي د کابل او لغمان ترمنځ پرته ده. د شتون لري اوږده عبارت په ځای و هم راوړی شو. د بیلګې په ډول دلته د مجلس فیصلې په اکثریت کیږي او 2 نظرونو شتون درلود چې یو د مشرانو جرګې د کمیسیون نظر و. خو سمه جمله داسې ده: دلته د مجلس فیصلې په اکثریت کیږي او 2 نظرونه وو چې یو د مشرانو جرګې د کمیسیون نظر و. همدارنګه په منفي حالت کې د نبود لپاره نشتون کارول هم پر ځای نه دی. پکار ده د نشتون پر ځای نشت راوړل شي. لکه ناسمه جمله داسې ده: د مالیې وزیر د کره سندونو د نشتون له امله باید محاکمه شي. خو سمه جمله داسې ده: د مالیې وزیر باید د کره سندونو د نشت له امله محاکمه شي. پر دې سربیره ځینې مهال په جمله کې د شتون راوړلو ته هم ضرورت نه وي، ځکه که شتون نه راوړو بیا هم له جملې مطلب اخیستلی شو. لکه د هلمند سنګین ولسوالي په بشپړه توګه د ترهګرو له شتون څخه خلاصه شوه. یا بله جمله ده: د هلمند اوسیدونکي د بې کیفیته درملو له شتون څخه سر ټکوي. خو مناسبې جملې دا دي: د هلمند سنګین ولسوالي له ترهګرو بشپړه خلاصه شوه، یا د هلمند اوسیدونکي له بې کفایته درملو سر ټکوي. په وروستیو 2 جملو کې شتون نشته، خو موږ پوهیږو چې په ولسوالۍ کې وسلوال وو، اوس نشته. او له دویمې جملې هم پوهیږو چې په هلمند کې بې کیفیته درمل شته، او که نه وای نو خلکو به شکایت نه کاوه. خو دا په دې معنا هم نه ده چې شتون په هر ځای کې بې ضرورته دی. په د موج تحول په نامه یوه نوي سیاسي بهیر نن په کابل کې د شتون اعلان وکړ. دلته که شتون رانه وړل شي نو جمله خپله معنا نه ورکوي. هیله ده چې د دې بیلګو په زده کولو سره تاسو د شتون لري له بې ځایه او پردي عبارت ډډه وکړئ او خپلې پښتو کلمې وکاروئ. الله مو بریالي لره. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او زما فیسبوک دی غزانور او ټویټر مې دی @غزانور، هلته مې هم څارلی شئ. الله مو مل شه.